هر څه نه مخکې السلام علیکم ګران افغانانو ورونو. نن غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو چې د ګوګل پلی سټور څخه یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. چې کله موږ تاسو سرچ وکړو هلته موږ ته داسې یو څه لیکي چې this item isn't available in your country. نو د دې مشکل د حل لپاره موږ باید څه وکړو؟ تاسو ته اوس ښیم داسې څه راته لیکي. دا پری اپلیکیشن ګورم دې موږ ته داسې څه لیکي this item isn't available in your country. د دې مشکل د حل لپاره موږ باید څه وکړو؟ ټول نه مخکې موږ باید سیټینګ ته ولاړ شو. سیټینګ څخه اپلیکیشن منیجر ته ولاړ شو. په ځینې موبایلونو کې دا ساده اپس دي. نو اپلیکیشن منیجر ته به ولاړ شو، ګوګل پلی به پیدا کړو. که چیرې په ډاونلوډ کې مو نه کې پیدا نو هلته به راسئ. خو زه دلته په ډاونلوډ کې پیدا کوم. downloaded دا دی ګوګل پلی سټور. کلیر ډاټا به ورته کلیر کړي. فورس ټاپ د هغه څخه به وروسته تاسو راسئ وی پی این یا هاسپورټ شیلډ یا سوپر وی پی این به کنکټ کړئ. په دغه دوه کې هر یو تاسو کولی شئ کار ځینې واخلئ. خو زه د سوپر وی پی این څخه کار اخلم. سوپر وی پی این به کنکټ کړو. کله چې سوپر وی پی این کنکټ شو نو وروسته به بیا زه تاسو ته طریقه وښیم. اوس کنکټینګ روان دی، کنکټیږي. کنکټ شو. دې څخه وروسته تاسو ګوګل پلی سټور ته راسئ. دا ټیک مارک به ورته سي کړئ او وروسته به ورپسې اکسپټ ووهئ. اوس دلته یو څه پسې سرچ کوم. د اپلیکیشن پسې سرچ کوم چې راته پیدا کړي. زموږ په هېواد کې کار کوي او که یا اوس تاسو ته ښیم. موږ تاسو خو که چیرې دلته سرچ وکړو موږ ته بله کاپي هم راته ښیي د هغه اپلیکیشن. ما ورته کاپي راته ښیي. نو زه غواړم چې خاص هغه اپلیکیشن پیدا کړم چې زه ورپسې ګرځم. تاسو به سرچ په ګوګل پلی سټور کې کوئ، خو زه دلته تاسو ته یې سمپل ښیم. اپس به ووهم، خو دا زه تاسو ته یو تجربه کوم. تاسو به د براوزر د لارې نه ورته داخلیږئ. صرف زه تاسو ته هغه اپلیکیشن معلوموم. مخکې ما دا اپلیکیشن مخکې کتلی و، خو دا ستاسو په هېواد کې فعال نه دی. نو اوس ګورم دغه د پیسو اپلیکیشن اول تاسو ته ښیم چې فعال دی او که یا. اوس ګوګل پلی سټور کې سرچ کوي. اوس یې موږ ته ښیي. دا ما مخکې له مخکې را ډاونلوډ کړی دی. نو ماته یې اوپن راوړي. یا یې ان انسټال کړئ یا اوپن کړئ. خو زه تاسو ته بل اپلیکیشن ښیم چې مخکې مې درښودلی و چې کار یې نه کوي. دغه اپلیکیشن و شکل انګلیش ګرامر. دا دی کار کوي. اوس موږ کولی شو چې را ډاونلوډ یې هم کړو په اسانۍ سره. څو MB دی؟ 6 MB. موږ کولی شو چې ډاونلوډ یې هم کړو.